په جنت کې زښته زیات داسې خوشبخته انسانان شته دي چې هم سهار او هم ماښام به د الله سبحانه وتعالی دیدار کړي. دا به څومره خوشبخته انسانان وي. سبحان الله. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته د الله تعالی دیدار په جنت کې را نصیب کړي. تاسو داسې فکر وکړئ چې کله خپل مور پلار سړی وروسته د ډېر وخت نه وګوري څومره زیات ورته خوشحاله شي، یعنې ډېر وخت وروسته لیدلی وي. خو هغه الله سبحانه وتعالی چې زما او ستا مور و پلار یې پیدا کړي، کله چې هغه ګورو څه یو احساس به وي، څومره خوند به وکړي. خوشبخته دي هغه انسانان چې په خپلو کړنو باندې دې لوی رحمت ته ځان رسوي. یوه خبره به درته وکړم چې کله شیطان غوښتل تاسو د ګناه طرف ته بوځي، تاسو په ګناه کې راښکیل کړي، همدا ثانیه په یاد راوله چې تا په جنت کې د الله سبحانه وتعالی د دیدار نه محروم نشې. باور وکړئ د دنیا ټول خوندونه په دې باندې نه ارزي چې ته د الله سبحانه وتعالی ونه ګورې.